أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين او کنزل مکوي اغا کسانوتا يدعونا من دون الله چې فریاد کوي په غیر د الله نه فيسب الله عدوا بغیر علم پدوی با کنزل کی الله تا د وجید تجاوزنا بغیر علم پنا په سرا كذلك زينا لكل أمة عملهم دغشان مونگا خیست کلی دی هر امت عمل ددوی ثم الى ربهم مرجعهم بیا خپل رب تا واپسی ددوی دا فینبئهم پس الله بخبر ورکی دویتا بما کانو یعملون پاغسو چی دوی عمل کولو ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله و دی آیت کی بل ادب و دعوت دے او دیتا نهی د ذرائع اغا هم ویلکیگی سبو ست ویلکیگی نو علماوی السب هو تنقیس الشیء بما لا یلیق بشانه سبو دیوشی تنقیس نقصان بیانولو پا آغا طریقہ چه داغو دشان سرا لائق آغا نیو قطادہ رحمہ اللہ نا روایت دے چې مسلمانانو با د کافرانو بوتانو ته کنزلی کولی نو هغوی منع شو د دې دپاره چې هغوی الله ته کنزلو هغه ونه کي امام بخاری رحمه الله روایت ذکر کله ده د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهنا چولې ګناهونو ندادي چې صالح خپلو والدینو باندې لعنت وای او ډیر بازي بے خوند خلق بے غیرت خلق اغشتا چې مور او پلار باندې لعنت وای خلقو تپوسو کو چې سړی با په خپلو والدینو باندې څنګه لعنت وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دې برالګي د چا پلار تبا رد بدی وای نو هغه برالګي د دو والدینو تبا کنزل کوي او د دو والدینو تبا رد بدوي نو داتا چې د بل چا مور او پلار وکنزل او هغه ستاغه بیا وکنزل نو دا داسې ده لکه تا چې خپلو والدینو ته په خپله باندې کنزل وکړو رد بدو هغې دې ورته وویله ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله او کنزل مکویا کسانو ته چې فریاد کوي بغیرو د الله نه د الذین مرادو معبودان او یدعون کی فاعل و ضمیر و مشرکان تراجی دے
او هم ضمیر پټ دی هغه معبودانو ته راجع دی فیسب الله عدوا بغیر علم فیسب الله عدوا بغیر علم سوال داره چې مشرکان خو الله منلو داغو د عظمت او عقیده هم لرلا ناغیبا څنګه الله ته کنزلو کی مفسرین جواب ذکر کوي یو جواب واغدا دی عند الغضب یعنی د ډېری غصې د وجې نه با دماغ بنشي او الله ته به کنزل به وکړي دویم دا چې د الله پیغمبر ته به کنزل وکړي او د الله پیغمبر ته کنزل کول دا داسې دي لکه الله ته کنزل کول او دریمو جواب داره المجادلة في توحيده ووصفه بما لا يليق تفسیر زاد المسیر کې وای چې په توحید کې با جګړو کې او الله تبا د هغه سو نسبت وکي چې هغه د الله سره لایق نه دي نو کوم کار کوم خبره چې د الله سره لایق نه ده دا الله ته کنزل شو څلورمو جواب داره یسب من امرکم به یعنی تاسو ته چې د چا د خبرو حکم کړی دی هغه تبا کنزل وکي پنځم جواب داره چې مشرکان دا بیادب خلق دي کله چې دا په ضد کې راشي نو دا جاهلان دي ورستو جمله په دې باندې دلیل دی عدوا بغیر علم د وجې د تجاوزنا پنا په سرا كذلك زينا لكل امه عملهم دغه شان مونږه خیسه کړي دي هر امت ته عملونه د دوی كذلك زينا لكل امه عملهم پدې کې الله خپل اصول بیانوي چې هر انسان چې په کوم عمل کې مصروف شي نو الله ورته هغه خیسته ښکاره کوي نو د هغې نه دفاع کوي ګوره څوک چې څه کار کې مبتلا شي بس دی په هغې باندې خوشحاله وي که څه دې ورته وویلو تا سره په دې باندې جنګ کوي او د چا د یو څیز سره مینه محبت پیدا شي د چا د بل سره نو بس بیا په هغې باندې که ته ورته هر څه ویې چې دا کار ټیک نه دی دا خبره ټیک نه ده تا سره پې جنګونه کوي ثم الى ربهم مرجعهم بیا خپل رب ته واپسې د دوی ده فینبئهم الله به خبر کړي دوی بما كانوا يعملون پاغه سوچ دوی عمل کولو واقسموا بالله جهد ایمانهم او قسمونه کې په الله باندې مضبوطو قسمونه د دوی لئن جاءتهم آیة کچر راشي دوی ته معجزه لا يؤمنون بها خامخ ایمان راوړي پاغه باندې قل ورتوا انما الآیات عند الله یقینا المعجزات اختیارو د الله سره ده وما يشعركم او سشي په کړو تاسو لرا انها اذا جاءت چ معجزه کله راشي لا يؤمنون دی به ایمان راوړي واقسموا بالله جهد ايمانهم ګوره د هغې زمانې مشرکان چې قسم به مضبوطاو نو پای کې به د الله نوم به اغسته مضبوط قسم هغه به دغه ته چې د الله په نوم باندې به څه وکړو قسم به وکړو
امام قرطبي رحمه الله وی چې د دې زماني جاهلان په الله باندې قسم معمولی غني او په غیر الله باندې قسم او اغاولې غني خطرناکي غني ولې زمونږ زمانہ کې نه دي چې الله باندې قسم دا معمولی غني او په غیر الله باندې قسم او دا اولې غني ایو سلینا چاته پوسو کو چې دا پیر بابا ولې دی او کدا علم غر ولې دی نو یو سات غله او بیا ویل وی الله دې داسې حیران کا لکه زه چې دې څنګه حیران کړم کدا وې ما چې دا د علم غر ولې دی نو بیا بابا ټکر راکې بابا به ټکر راکې او کدا وې ما چې بابا ولې دی نو خلک به پستر ګړون شي دی غر ته وګوره دی بابا ته وګوره نو یا الله دې تاسو حیران کله کزه چې رسکلم حیران کلم زمنګ د زمانه خلک مغه د غشان دي او د الله لحاظ بنه کوي او د مخلوق لحاظ بس کوي با ایو کس ماتویل وی زما والد سے مړو یو سلی زویل واده کا هم دې کلی کې اماته ویل یرا کستا اجازه تی کنه چې موږ د واده کې لکه ډنګ تا ګور یاد اوکو مطلب دا دی چې دا بنده ورته ډیر لوی ښکارا کیږي بنده ورته ډیر لوی ښکارا کیږي والله ورته ډیر کمزور دا ورته ښکارا کیږي الله بنده یو شی چې الله حرام کړی دی هغه د چا په اجازت باندې هغه جایز کیږي نه الله منع کړی دی نو تاسو چا نه تاسو کی نو دا به جایز شي څه او کاغه تعالی اجازت درکې نو په دې جایز کیږي چې دا بس خیر دی تکوا واقسموا بالله جهد ايمانهم قسمنا کې په الله باندې مضبوط قسمونه د دوی لئن جاءتهم آیتون کچر راشدی تا معجزه لیؤمنون بها خایمان راولی دی پاغی باندې لیؤمنون بها قل ورته انما الآیات عند الله یقینا معجزات د الله سره دین اختیار د معجزات د الله سره ده وما یشعرکم اسجفوا تاسو لرا الله اذا جاءتوا لا يؤمنون چې معجزات کله راشي دی به ایمان نراوړي وما يشعركم پدې کې خطاب مؤمنانو ته دی او اشعار او شعور په معنا د پوي سره ده یعنی تاسو سپوها کلی چې کلا معجزات راشي چې دی به ایمان راوړي یعنی ایمان نه راوړي اذا جاءتوا لا يؤمنون اذا جاءتوا لا يؤمنون لعلها اذا جاءتوا لا يؤمنون یعنی تاسو سپوها کړي کې دې شي چې دا معجزې براشي بیا به دوی ایمان ورانوړي نو معجزې غوښتله دا خو په هغه صورت کې پکار دي چې د خلکو د ایمان دراوړلو یقین وي چې د خلکو د ایمان دراوړلو سوي یقین وي چې او دوی به ایمان او هغه براوړي لا یؤمنون ونقلب افئدتهم او اړو راړو زلونه د دوی و ابصارهم استرګي د دوی کما لم يؤمنوا به اول مره زکا چې ایمان نه دراوړې په دې باندې اول ځل ونظرهم او منګه پرې دوی لرا په طغیانهم په سر کشي د دوی کې یا مهون حیران وي حیران بیا سر گردان بیا ولا تسبوا الذين
او کنزل مکوی آکسانو تا یدعونا چی پریاد کیا من دون اللہ بغیر دا اللہ نا فیسب اللہ دی بکنزلو کی اللہ تا عدوان دو وجر تجاوزنا بغیر علم پنا پوہی سرا کذالک دغشانی زینا من خیس کلی دی لکل امتنا رمت عملهم عمل دی ثم الى ربهم بیا خپل رب ته مرجهم واپس دوی فینبئهم الله به خبر کی دوی بما كانوا يعملون پاغه سوچ دوی عمل کولو واقسموا بالله جهد ایمانهم قسمونه کی په الله باندې مضبوط قسمونه دوی لئن جاءتهم آیة کچر راشي دوی ته معجزه ليؤمنون بها خامخ ایمان براړي پاغه باندې قل ورته انما الآیات عند الله یقینا معجزات الله سره دي وما یشعرکم او سشی پوکلو تاسو لرا انها اذا جاءتو چه معجزه کل راشی لا یؤمنون دی به ایمان نراوړي ونقلب افئدتهم او راړو زړونه دوی ونظرهم او ابصارهم سترګې دوی کما لم یؤمنوا به ونقلب افئدتهم او اړو راړو زلونه ددي وابصارهم سترګې ددي کما لم یؤمنوا به اول مره زکاچی ایمان نه دراوړې په دې باندې اول زلو ونظرهم مونږه پرېږدو دوی لرا پی طغیانهما په سرکشي د دوی کې یعمهون سرګردانه بیا اللهم قوینا فی الرزاق واجرنا من خزي الدنيا